الله تعالی فرمایي موږ نوح علیه السلام ته حکم او علم ورکړ. یاد کړه هغه وخت چې له دغه ټولو نه مخکې هغه موږ ته آواز کړی و. موږ د هغه دعا قبوله کړه او هغه او د هغه کورنۍ ته مو د لوی کړاو نه نجات ورکړ. او د هغه د قوم په مقابل کې چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي ول د نوح علیه السلام مرسته وکړه او هغه ډیر بد خلک ول، نو ټول مو غرق کړل. او په همدې نعمت مو داود او سلیمان علیه السلام سرلوړي کړل. یاد کړه هغه وخت چې کله هغه دواړو د یو کښت د دعوې فیصله کوله چې په هغې کې د نورو خلکو بزې ورګډې شوې وي او موږ د هغوی د فیصلې د څارلو شاهدان وو. نو په هغه وخت کې موږ د صحیح فیصلې صورت سلیمان علیه السلام ته وښوده، په داسې حال کې چې حکم او علم موږ دواړو ته ورکړی و. د داود علیه السلام سره مو غرونه او مرغان مسخر کړي ول چې پاکي به یې بیانول او د دې هر کار کوونکي همدا موږ وو. او همدا ستاسې د ګټې دپاره مو هغه ته زغرې جوړول ښودلي ول چې تاسې د یو له بل د ګزاره وژغوري. نو آیا تاسې شکر کوونکي یاست؟ او د سلیمان علیه السلام دپاره مو تیزه هوا تابع کړې وه چې د هغه په حکم به هغه ځمکې ته تله چې په کومه ځمکه کې موږ برکتونه ایښي دي، او د شیطانانو څخه مو زیاتې ډلې د هغه تابع ګرځولې وې چې د هغه دپاره به یې په اوبو کې غوپې وهلې او د دې ترڅنګ به یې نورې چارې هم سر ته رسولې، او د هغې ټولو څارونکي همدا موږ وو. او دا حکم او د علم نعمت مو ایوب علیه السلام ته ورکړ. یاد کړه هغه وخت چې کله هغه خپل رب ته آواز وکړ، ای زما ربه زه ناروغ یم او ته د رحم کوونکو نه ډېر زیات رحم کوونکی یې. نو موږ د هغه دعا قبوله کړه او د هغه څخه مو تکلیف ایسته کړ، او یوازې مو هغه ته د هغه د کورنۍ غړي ور نه کړل بلکې د هغه 2 چنده مو ورکړل د خپل خاص رحمت په ډول، او د دې دپاره چې د عبادت کوونکو دپاره یو درس وي. او همدا نعمت مو اسماعیل علیه السلام، ادریس علیه السلام او ذوالکفل علیه السلام ته ورکړ چې دوی ټول صبر کوونکي ول، او موږ هغوی په خپل رحمت کې داخل کړ ځکه هغوی له صالحینو څخه ول. او همدا نعمت مو یونس علیه السلام ته ورکړ. یاد کړه هغه وخت چې کله هغه په غوسه تللی و او دا یې ګڼلي و ګنې موږ به هغه نه رانیسو. په اخر کې هغه د تورو تیارو نه آواز وکړ، نشته بل خدای پرته له تا نه، ستا ذات پاک دی، بېشکه چې ما په خپله کمی کړی و. نو په هغه وخت کې مو د هغه دعا قبوله کړه او هغه ته مو د غم نه نجات ورکړ، او په دغه شان مونږ مؤمنانو ته نجات ورکوو. او یاد کړه زکریا علیه السلام کله چې هغه خپل رب ته آواز وکړ، ای زما ربه ما یوازې مه پرېږه، د ډېر غوره وارث خو همدا ته یې. نو موږ د هغه دعا قبوله کړه او هغه ته مو یحیی علیه السلام ورکړ او د ولادت د شنډتوب نه مو وویستل. دغه کسانو به د نیکۍ په کارونو کې منډې ترړې کولې، او موږ ته به د امید او د یرې آواز کوو، او موږ ته غاړه کېښودونکي وو. او در یاد کړه مریم علیه السلام چې د خپلې پاکلمنۍ ساتنه یې کړې وه، موږ په هغې کې خپله روح پوکړه، او هغه او د هغه زوی عیسی علیه السلام مو د ټولې دنیا دپاره یوه نښه وګرځوله. دغه ستاسې امت په حقیقت کې همدا یو امت دی، او زه ستاسې رب یم. نو تاسې یوازې همدا زما عبادت کوئ. خدا د دې خلکو خپله خطا ده چې هغوی خپله په خپلو منځونو کې خپل دین ټوټې ټوټې کړ. د دې ټولو زموږ لوري ته راتګ دی. نو که څوک ښه عمل وکړي او هغه مؤمن هم وي، نو د هر دغسې وګړي هلو ځلو ته به د قدر په سترګه وکتل شي، او موږ هغه لیکو. او دا هیڅ نشي کېدای چې کوم کلی موږ هلاک کړی وي هغه دې بیرته راشي، ان تر دې پورې چې کله یاجوج او ماجوج پرېښودل شي، او د هرې لوړې نه به هغوی راووځي، او د حق وعدې د پوره کېدو وخت به رانږدې شي، او یو دم به د هغه خلکو سترګې راډې راوځي چا چې کفر کړی وو. وایي به های زموږ په قسمت چې موږ له دغې ورځ نه په غفلت کې پرېوتي وو. بې له شکه چې تاسې او هغه معبودان چې عبادت یې کوئ د دوزخ د سون مواد یاست، او هملته ستاسې ورتګ دی. که دوی په رښتیا سره خدایان وای نو دوزخ ته به نه تللی. اوس د ټولو د تل دپاره همدلته اوسېدل دي، او هلته به هغوی چغې وهي، خو حال به دا وي چې په هغې کې به آواز نه اورېدل کېږي.
او پاتې شول هغه خلک چې د هغوی دپاره د خیر فیصله له مخکې نه شوې ده. هغوی به په باوري ډول د دوزخ نه وژغورل شي او د هغې د کشار قدر ته به هم ناوري او هغوی به همیش د خپلو خوښو په ځایونو کې د تل دپاره اوسیدونکي وي. او د دغه لویې یېرې وخت به هغوی د ذرې قدر ته هم پریشانه نه کړي او فرښتو به هغوی لاس تر لاس نیولي وي او ورته وبه وایي چې دا هغه ورځ ده چې تاسې سره یې واده کېدله. السلام علیکم.